دلته په هر کې د پښتو ژبې ته کلب پروت دی څوک چې وایي د هغو ژبې ته کلب پروت دی د هر کلي د خلیلي او د فهیم سره ده اوس د عطا دوستم سپنتا او د عظیم سره ده ویر دلته په هر کې د پښتو ژبې ته کلب پروت دی څوک چې وایي د هغو ژبې ته کلب پروت دی د هر کلي د خلیلي او د فهیم سره ده اوس د عطا دوستم سپنتا او د عظیم سره ده ویر واویلا او غمرازي په پښتو ژبه کیږي میدان ګټل او سربازي په پښتو ژبه کیږي پښتو څرخي پورې تړلې او د دار ژبه شوه پښتو فقط د جوالي او څوکیدار ژبه شوه تګ او راتګ او پښتو څرخي پورې تړلې او د دار ژبه شوه پښتو فقط د جوالي او څوکیدار ژبه شوه تګ او راتګ او خوشحالي په بله ژبه کیږي طب اقتصاد انجینري په بله ژبه کیږي پښتو آخر هم د مجبور وزیرستان ژبه شوه پښتو په لوی لاس د ملا او طالب جان ژبه شوه پښتو آخر هم د مجبور وزیرستان ژبه شوه پښتو په لوی لاس د ملا او طالب جان ژبه شوه حمزه ویل زه به د پښتو سره جنت ته ځمه حمزه ویل زه به د پښتو سره جنت ته ځمه زه به د واړه ګناهو سره جنت ته ځمه زه پکې اوس هم په پښتو کې مې پختای ماته شوې په خپل انګړ او خپلو غرو کې مې پختای ماته شوې پښتو مننه پښتو د باد په شا سوره ده د باد سر ته خیږي سای په سکیندو ده په وتو د شمشاد سر ته خیږي د باد په نیلې به د باد سر ته ختلې وي خو منو پښتو به د شمشاد سر ته ختلې وي خو د ملکنډ او کړما راښکته وغورځېده د باد په نیلې به د باد سر ته ختلې وي خو منو پښتو به د شمشاد سر ته ختلې وي خو د ملکنډ او کړما راښکته وغورځېده کړما راغه غر و چې سخوان ته نه راغورځېدلی د ملکنډ او کړما راښکته وغورځېده د لوړ پامیر له دنګ چینه راښکته وغورځېده کډه په شا له ښاره وځي بیابان کې اوسي کډه په شا له ښاره وځي بیابان کې اوسي پښتو اوس یا وزیرستان یا قبرستان کې اوسي کډه په شا له ښاره وځي بیابان کې اوسي پښتو اوس یا وزیرستان یا قبرستان کې اوسي زه هم له غرونو تر ارګه پورې ورسېدم زه هم له غرونو تر ارګه پورې ورسېدم بویا اوس پوه شم چې تر مرګه پورې ورسېدم سادات صاحب پښتو په هر کې د امیر شیر علي خان ژبه وه پښتو په هر کې د وزیر محمد ګل خان ژبه وه پښتو په هر کې د امیر شیر علي خان ژبه وه کمال سادات صاحب پښتو په هر کې د وزیر محمد ګل خان ژبه وه پښتو په هر کې د ملا صاحب رباني ژبه وه پښتو هغې وخت کې سوچه مسلماني ژبه وه د قیمتونو مننه د قیمتونو ارزاني هم چا ونه منله طالباني مسلماني هم چا ونه منله په هر کې ژبه اوس د استاد رباني ژبه ده نیمه تاجکه ده او نیمه ایراني ژبه ده یونس صاحب په هر کې ژبه اوس د استاد رباني ژبه ده نیمه تاجکه ده او نیمه ایراني ژبه ده پښتون د ارګ دننه ایله خپله کوپړی ساتلې پښتون د ارګ دننه ایله خپله کوپړی ساتلې یا خپله خېټه ساتي یا خپله چوکۍ ساتلې په هر کې ژبه اوس شور مه کوئ ورو په هر کې ژبه اوس د استاد رباني ژبه ده نیمه تاجکه ده او نیمه ایراني ژبه ده پښتون د ارګ دننه ایله خپله کوپړی ساتلې یا خپله خېټه ساتي یا یې خپله چوکۍ ساتلې خو کابله ته د خپل ښایست قاتلان نه پېژنې کابله ته د خپل ښایست قاتلان نه پېژنې په خپل وجود کې د لستوړي ماران نه پېژنې چا چې زخمي کړلې ته چا چې بېتبون پرېښوې کابله ته چې چا په وینو کې ګلګل پرېښوې هغوی اوس تا د اولیت حق د خپل ځان بولي ما تا ته نه پرېږدي او تا ته مې تاوان بولي
هغوی استاد اولیت حد د خپل ځان بولي ما تا ته نه پرېږدي او تا ته مې تاوان بولي خو کابله زه نور چې په خوله پاتې کېدلی نه شم کابله زه نور چې په خوله پاتې کېدلی نه شم نور خپل وطن کې مهاجر ځان ته ویلی نه شم دا تصویرونه دا چوکونه او ګلخانۍ د چا دي ستا په سینه دا لوړ پوړیزې ودانۍ د چا دي سپین سترګی نه یم د فشار تکلیف هم نه لرمه زورور هم نه یم سپین سترګی نه یم د فشار تکلیف هم نه لرمه زورور هم نه یم د ډار تکلیف هم نه لرمه دی وایي چې ما د ګندمک معاهده نه ده کړې دی وایي چې ما د ګندمک معاهده نه ده کړې ما هم د تاجک او د ازبک معاهده نه ده کړې دی وایي دی وایي چې ما د ګندمک معاهده نه ده کړې ما هم د تاجک او د ازبک معاهده نه ده کړې دی وایي چې نوم دې د افغان له تذکرې ووځي لکه چې فکر کوم ووتو زما وصیت به بیا تاسو دروغجن ثابت شي دی وایي چې نوم دې د افغان له تذکرې ووځي زه وایم چې دی دې د افغان له دایرې ووځي زه وایم چې دی دې د افغان له دایرې ووځي توجه نه مو ډېره ډېره مننه کوو